سلامونه احترامات مو قبول کړئ. نن درته د دې باره کې وایو چې آیا ښځه او خاوند بغیر کپړو لاسته یو ځای کولی شي. که تاسو زموږ په چینل نوی نو دا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ورسره هم دباو کړئ. دا تپوس د مکی صاحب نه وشو چې تاسو په نیټ باندې ها ویډیو کتې هم شئ. هغې ورته وویل چې بغیر د کپړو نه یا ښځه یا خاوند یو بل ته کتل دا څه ګناه نه ده خو د تقوا خلاف ده او هغې درجې ته موږ نشو رسېدی. نو که تاسو صرف فتوا غستل غواړئ چې آیا دا جایز دي نو هغې ورته په لنډ الفاظو کې وویل چې بالکل جایز دي. خاوند دپاره ښځه لباس دی او د ښځې دپاره خاوند لباس دی. نو ښځه او خاوند بغیر کپړو نه په یو څادر کې دواړه سملاستی شي یو ځای، په دې باندې ګناه نشته. دا د مکی صاحب چې کوم په مکه او مدینه کې درس کوي تاسو به د هغې ویډیوز ګورئ. هغې دا فتوا ورکړه خو د دې صرف دغه دی چې د تقوا خلاف او بل د یو بل نه د نفرت باعث جوړ نشي. ځکه زیات تر محققین وایي چې په کپړو سره انسان ښکلی ښکاري نو بغیر ضرورت نه دی ځان نه ښکاره کوي. نور هر چا خپل چایس دی، څه ګناه پکې نشته. کو زموږ په چینل نوی سبسکرایب کړئ او تاسو د جنسي معلومات حاصلول غواړئ نو موږ سره اوسئ. د لوی الله په امان.